اوس وایي چې د شیطان د وسوسو نه د پناهۍ دعا دا غټه مسله ده، غټه بنیادي. ان چې الله د شیطان د وسوسو نه وساتلې ولاړې کامیاب شو که ځکه چې ټول جنګ زموږ په دې ژوند کې د بلوغ نه واله د مرګه پورې هغه د شیطان سره روان دی، هغه موږ دیندارۍ ته نه پرېږدي. او په هغه وخت کې دغه خبیث ملعون الله ته ویلي چې کوم وخت کې هغه آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله، یا الله زه به دوی ته هر طرف کې کښېنوم، ښی ته ګس ته مخې ته شاته هر طرف نه به زه دوی ته کښېنوم. نو هغه ښه صفا خبره الله ته کړې ده او الله پرېښودی دی چې د خلکو د ایمانونو پته ولګي. نو ما ورته نه پوهېږي دا ښی ګس مخې ته شاته دا مطلب څه دی؟ یعنی هره لار هره طریقه به استعمالوي ستا په ګمراه کولو کې. او شیطان ګوره سړی داسې نه ګمراه کوي چې ډایرکټ سړي ته وایي ته کافر شه. شیطان یو کم سل دروازې په سړي باندې د خیر کولو کې هغه سلم یې ورته د شر جوړه کړي. نو یو کم سل دروازې ته خوشحاله روانې زه خو دینداره زه دینداره په دې سلمه دروازه کې دې تباه کوي. د دې دومره خطرناک جال دی او دومره خطرناکې چال دی. که ستا دا سوچي چې دی به ما ته ډایرکټ وایي چې ته څه شه کافر شه، نو زه خو کافر کېږم نه. یا ما ته به ډایرکټ وایي چې ته به دین پسې بدې ردې وایم، دا خو زه نه هغه هم دومره کمقل نه یې تا ته داسې وایي. دغه حالاتو ته به تا رو راولي. لکه اوس یو سړی په ریاکارۍ کې اچوي، ریاکاري شرک دی که شرک یو قسم ډایرکټ تا ته نه وایي ته ریاکاري کوه، تا ته به وایي چې ته مونځ اودس ولې نه کوې؟ مونځ اودس کوه که نه، نو د خیر دروازه ده. مونځ اودس کې څه شرک شته؟ خیر دی. نو قرآن وایه، ځان له تلاوت کوه، نو ګوره دا بل د خیر دروازه ده. مونځ کوه نو تلاوت کوه جومات کې، نو دا تلاوت لږ په زوره کوه ځکه چې هغه پلانې او پلانې درته ګوري. یعنې ته یې راوستې اخر عقل ځي ده، لږ یې په زور کوه زه خیر دی. مرسته وکړه د دې خپل ورور سره د دې خور سره، مرسته کول خو د خیر کار، خو دا مرسته لږ ښکاره وکړه نو هغه پلاني ته هم پته ولګي پلاني ته هم پته ولګي. د خیر په لار کې تا ته اخره کې شر جوړوي. نو د شیطان د وسوسو نه چې الله موږ وساتي نو بیا خو موږ کامیاب شو. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه امام بخاري راوړی، امام مسلم راوړی. دې کې ډېره اهمه مسله ده. ښه زما خوا ته ډېر ملګري راغلي چې هغوی ته دا مسله راغلې ده. رسول صلی الله علیه وسلم یأتي شیطان احدکم، شیطان به په تاسو کې یو تن ته راشي، فیقول نو دی به ورته وایي شیطان، که شیطان چاته خبره کوي وسوسه به ورته وراچوي، من خلق کذا من خلق کذا، دا پلانې شی چا پیدا کړی دی، دا پلانې چا پیدا کړی دی، دا پلانې دا به ورته شماري دي. اخره کې به ورته وایي حتی یقول من خلق ربک، نو دا الله چا پیدا کړی دی. ګوره د کوم ځای نه ته راته وکړي ملک صاحب مخکې وکړه ته ډایرکټ دغه کې نه راچې. اسمان چا پیدا کړی؟ اسمان خو الله پیدا کړی. ځمکه دا خو الله پیدا کړی. انسانان الله پیدا کړی. نو دا الله چا پیدا کړی دی؟ دې ځای نه به ته راګیر کړي. فاذا بلغه، نو چې کله دې ځای ته ورسېدې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي فلیستعذ بالله ولینتهي، نو پناه دې ونیسي په الله پورې د شیطان نه، او دا سوچ دې نور بند کړي، بس دې کړي. پناه چې نیسي په الله پورې شیطان نه، څه به وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا اعوذ بالله من الشیطان. دلته دا مسله ده کې دا سوچونه هر چا ته راتلی شي، خو الحمدلله په دې الله یو بنده نه رانیسي چې د هغه پکې څه کار نه وي. د دې د ختمولو لار هغه دا ده، اول دا سوچ بند کړه. دویم په زړه کې دا خبره راوله چې الله ما په دې نه رانیسي، او په دې خبره شیطان سم داسې شي لکه اور چې ورته ور واچي، ځکه چې هغه وایي زه ده سره څه وکړم. هغه سړي په زړه کې دا ده وایي الله ما نه رانیسي په دې، دی خو تا خفه کول غواړي که نه، په تا دینداري ګډه وډه کوي که نه.
نو چې ستا په زړه کې اوس دا وګوره، اوس یو سړی د هغه په زړه کې دی چې په دې خو زه کافر شو، نو شیطان به پرېږدي؟ خو پورې ښه ونښلي چې دی اوس په دې شک کې واچي چې زه به کافر یم که زه به مسلمان یم، زه به منافق یم که زه به مؤمن یم. نو دا سوچ به کوې چې یاره په دې الله ما نه رانیسي. دریم اعوذ بالله به ووایي. څلورم نور روایتونو کې دا راغلي دي چې ګس طرف ته لاړې توکه دغه شان د سوره اخلاص تلاوت، او دغه شان بعض روایتونو کې راغلي دي هو الاول والآخر والظاهر والباطن، د دغه آیت تلاوت. دې سره دا وسوسه دا سوچونه الله رب العزت ختم کړي. نو کله چې شیطان ته دا قسمه سوچونه راځي چې به ځي بندوه او زړه ته دا خبره واچوه چې الله تا په دې نه رانیسي، او شیطان به لازم کوشش کوي. او سبحان الله چې څومره دینداري کې ننوتي دا سوچونه به راته راځي. بېدینه سړي ته دا سوچونه ډېر نه راځي. ولې؟ یعنې بېدینه خو هسې بېدینه د الله نه لرې دی، الله طرف ته توجه نشته. د دیندار خو الله ته توجه ده، د الله توحید ته، عظمت ته، قدرت ته، ځکه ده ته د الله په باره کې شکونه راځي. الله رب العزت هغه ذات دی چې د همیشه نه دی او همیشه دپاره دی. دا سوچونه چې الله چا پیدا کړی دی او د الله په باره کې داسې قسمه خبرې ذهن ته راوسته د نامناسب دي. او مخکې څه ووسنه او رسول صلی الله علیه وسلم د دې لنډ جواب ورکړی دی. ګوره حدیث کې عمران بن حسین روایت دی رضی الله عنه، و یو وفد راغلی او په صحیح بخاري کې شته، یو وفد راغلی او د رسول صلی الله علیه وسلم خواله او هغوی تپوس وکړو چې یا رسول الله د دې مخلوق څه قصه ده دوی د پیدایش؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم د سر نه خبر راواغسته، د سر نه بالکل. وی کان الله، و الله او څه شی نه و، یعنې هېڅ شی نه و او و الله. نو دا جواب دی، و الله او هېڅ نه و. د هغې نه بعد بیا یعنې مخې ته د مخلوق دا کیسه شروع شوې. او سبحان الله عمران بن حسین هم دقه ځای پورې خبره اورېدلې ده، و الله څه شی نه و. او بیا عرش و د الله په اوبو باندې، او قرآن کې هم دا خبره ده، عرش او د هر څه مخلوق دی دا وروسته دي. و په دې کې چا آواز وکړي چې ستا هغه اوښ وتښتېدو، اوښ یې بار تړلی، وایي زه چې په اوښ پسې لاړم او چې اوښ مې راوستو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ختمه کړې، نو یې ارمان چې په اوښ پسې نه وی تړی. او علما دا قصه اکثر په دغه ځای کې هم بیانوي چې دنیا انسان له څنګه نقصان ورکوي. یعنې صرف دلته د اوښ دا د خپل زینت له دله څومره لوی نقصان ورکو. نو دا پکې فایده منځ کې راله چې د دنیا دپاره به کوشش حتی الاوسه دا کوي چې دینداري دنه پاتې نه شي. دینداري دپاره که دنیا پاتې شي دا نقصان دومره نه کوي. لنډه دا شوه د شیطان هره وسوسه. د حدیث کې خو صرف یو قسم وسوسه ده کنه. شیطان چې تا ته کومه وسوسه هم در اچوي د الله په باره کې، پیغمبر د ګناهونو په باره کې، هر څه باره کې چې اعوذ بالله وایي، اعوذ بالله چې وی نو الله به تا دغه وسوسې نه ساتي.